چینل ټولو کتونکو ته سلامونه، سلامت اوسئ. کله چې له تاسو خبر یې چې داسې حادثه یا واقعه چې د یو انسان روح یا ذهن ژوبل کړي، هغې ته د کرک خټکو په ژبه کې کړچ وایي. نو نن چې په کړچ کې کومه کیسه تاسو سره تاسو ته زه اوروم، د هغې عنوان دی څلوېښت پیریان. نو څلوېښت پیریان به تاسو واورئ. دا پیریانو پښتنو سیمو کې هر ځای کې دا پیریانو اوس خو کمې شوي، پخوا دا زیاتې وي. څلوېښت پیریان. شندیګل ما اوس ډېر ژوند تېر کړی و. وچ تور مخ، په بدن هم کمزوری و. ګیره او بریتونه یې دواړه خریل. په سر به یې توره پګړۍ تړلې وه. د ده یو زوی و ګلاب. شندیګل اوس هېڅ کار نه کولو، خو ماښام به یې د خپل کور مخکې د مالګې منډۍ په میدان کې کټ اچولی و او په ریډیو به یې د پښتو سندرې اورېدلې. ګلاب به د کلي د خلکو دپاره په خرونو خاوره راوړله. خلکو به پیسې ورکولې، بس دا د څلورو خرونو مزدوري د دوی کور چلولو. شندیګل به کله کله په ریډیو چې داسې مسته غوندې سندره واورېدله، نو یوه چیغه به یې ووهله او د غرونو خواته به یې منډه کړه. خلکو به ویل چې په شندیګل پیریان راغلي. بیا به ورپسې د کلي خلک او ګلاب لاړل. شندیګل به یې سره د پیریانو واپس راوستو. ښځو او نرانو به د شندیګل پیریانو ته منت زری کولې چې بس اوس دا پرېږدی، خو د راتلو نه پس په پیریانو چای غوښتی، او هغه هم 40 پیالې چای، ځکه چې په شندیګل 40 پیریان او ښاپیرۍ راتلې. بیا به نو ګلاب خپلې ښځې ته وویل چې ورشه چای را پخې کړه. 40 پیالې چای به جوړې شوې، رابغلې. نو څه به د شندیګل ما پیریانو ښاپیرو وڅکلې او څه به ناستو خلکو. د چای د څکلو نه پس به خلکو بیا منت زری شروع کړې، خو خیر د شندیګل پیریان به په خپله مخه لاړل او شندیګل به په هوش کې راغلو او خلک به خپلو کورونو ته لاړل. د شندیګل پیریانو به کله کله یوه داسې ژبه هم ویله چې هېڅ څوک ورباندې نه پوهېدل، خو خلکو به ویل چې دا د شندیګل پیریان انګریزي وایي. هغوی غریبانو ته څه معلومه وه، ځکه چې د شندیګل پیریانو به هغه وخت پښتو نه ویله، څه بله ژبه به یې ویله. نو د خلکو په خیال دا انګریزي وه. د شندیګل په نرۍ غاړه په تورې څرمنې کې بند ډېر زیات تویزونه رازنګېدل. د شندیګل پیریانو ښاپیرو به ده ته یوه اوږده منډه ارومرو ورکوله. د ګلاب دپاره به سخت وخت هغه و چې دوی به 40 پیالې چای وغوښتې. نور نو ګلاب هم تنګ راغلی و، ځکه چې هغه په خپله یو ستړی انسان و. هر وخت په 4 خره مخکې او دی به ورپسې روان و. یوه ورځ داسې کوز مازدیګر و، شندیګل په کټ کې پروت و، خوا کې ریډیو ځان سره ایښې وه. په ریډیو د استاد قدیم په غږ کې سندره شروع شوه: راوایړه وه څڼې، راوړي مې ګلونه. شندیګل چغه کړه او په منډه شو. خلکو راونیولو، رای وستلو، منت زری ورته شروع کړې. پیریانو 40 پیالې چای وغوښتې. د ګلاب ښځې چای تیارې کړې. څه پیریانو ښاپیرو وڅکلې او څه ناستو خلکو. دې کې اول محمد راغلو. په اول محمد د شندیګل ما لور واده وه او دی په خپله
په فوج کې نوکر و، ښه صحت یې و. اول محمد پیریانو ته په غوسه کې ووی چې بس لاړ شئ، ځکه چې دا ټولو خلکو ته تاسو تکلیف ورکوئ. اول محمد چې غوسه وکړه نو کوم پیری چې دا شندګل ما په ژبه خبرې کولې هغه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. ګلاب ورته ووی چې دا مسافر دی. پیری ورته ووی چې دا چې څوک دی دا دغه ځای نه دی لاړ شي. اول محمد هم پوه سړی و، هغه ورته ووی چې زه نه ځم، تاسو چې څه کولی شئ هغه وکړئ. شندګل ما په کټ کې پاسېدو، ودرېدو. د شندګل ما پیری اول محمد ته وویل چې که ته نر یې نو میدان ته راشه چې سره معلومه یې کړو. اول محمد چې دا خبره واورېدله نو شندګل یې سره د پیریانو ښاپېرو د مځکې نه پورته کړو او په کټ کې وغورځولو. اول محمد په شندګل پورته کېناستلو او پیریانو ته یې وویل چې اوس نو زور چرته لاړو. شندګل د لاندې نه رو غوندې وویل چې اول محمده بچیا پورته شه، په خولې کې مې کیب یعنی نسوار دی، ځکه چې د شندګل پیریانو بچې ښې ډېرې چای وڅښلې بیا به یې ورپسې نسوار ضرور اچول. اول محمد پورته شو، شندګل به خبرې شروع کړې. اول محمد ګلاب ته وویل چې دا پیریان چې کله بیا راشي نو دا کار ورسره کوئ. د هغې ورځې نه پس په شندګل پیریان رانغلل. ریډیو یې هم ګلاب ته ورکړه. بیا کله هم د ګلاب په کور کې 40 پیالې چای پخې نه شوې.